ISI د پښتون ژغورنې غورځنګ ځپلو لپاره تازه بیا څه پلان نیولی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا مهمه ویډیو ضرور تر پایه وګورئ چې خبر شئ. وروسته له هغې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ رهبرۍ د خپل غورځنګ د ریښو قوي کولو او تشکیلاتي جوړښت پراخولو لپاره د پښتونخوا نږدې ټولو سیمو ته سفرونه وکړل، نو پاکستاني استخباراتو د دې غورځنګ د ځپلو لپاره یوه بله وسیله ایجاده کړه. راپورونه وایي چې تازه پاکستاني استخباراتو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځپلو لپاره د تنظیم فدایان اسلام په نوم ډله جوړه کړه او دغه ډله به د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو او مهمو اهدافو ځانمرګي بریدونه کوي. په وزیرستان کې د صحیحون خبریال اسماعیل داوړ وایي چې پښتون ژغورنې غورځنګ تر اوسه د پاکستاني استخباراتو او پوځ هیڅ ډول ګواښ ته نه دی تسلیم شوی، نو اوس استخبارات له ځانمرګو څخه په استفادې دغه غورځنګ محوه کول غواړي. د دغه نوي ایجاد شوي تنظیم شعار دا دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ بېحیایي او بې شرمي خپروي. دا ډیره حساسه موضوع ده ځکه په پښتنو سیمو کې د دغو مسایلو په اړه جدي غبرګونونه موجود دي. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې پښتانه د غني فرهنګ او کلتور په لرلو سره د بېحیایۍ هر ډول هڅو پر وړاندې مبارزه کوي، خو اوس غوښتل کیږي چې په دې نوم پښتون ژغورنې غورځنګ له صحنې وایستل شي. موږ سره پوښتنه ده، د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب اعظم عملیاتو د کامیابۍ دعوه کیږي، نو بیا څنګه له دغو دعوو وروسته هم ترهګرۍ ډلې د بیا راپورته کېدو ادعاوې کوي؟ د پاکستاني استخباراتو د وروستیو تبلیغاتو او هڅو په اړه تر اوسه پښتون ژغورنې غورځنګ څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د دوی غورځنګ د خپلو خلکو د برحقو غوښتنو لپاره دي او په دې لار یې هر ډول قربانیو ته چمتو یو. ډیره مننه له تاسو درنو لیدونکو چې دا مهمه ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، که د پاکستان د دې ډلې په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.